ما ته پته چې مې په موږ سمندر وچېږي دا نه کوي ټولو یو جهان مننه بیا چې دا کویدن د چا دا د دوی ټولې کورنۍ ته ډېر ډېر مبارکباد او د سمیع الماء چې سوات ته راته څنګه نیازه خان وی چې زو به نو ما یې خدایه پردې واچه چې سمیع الله ګران سره به څنګه مخامخ کېږم دانش صاحب د اولس پروګرام جوړ کړی او ما د خپل عذر پیش کړ چې هلکه زما سره خو ملګری نشته وړاندې چې څنګه درمان د درګۍ په غنیر په تیزۍ ګاډی راتاو که نو ما ته لکه ته خو دومره سپیډ لګوې زه خو ګورې بیا د خانک اوبو نه نشم راوتی دا خو لامیر دی اورئ ما ته لکه زما سره ملګری نشته یوازې ما ته سوات ته درتله ګران دي خو ته بیا زما هغه عذرونه منه زما لا د اوسه پورې خفه دی نو ده ته به دغه دوه شعرونه په پښتنه مینه ده د خفګان ختمېدو دپاره ډالۍ کړمه چې د دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي د دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي هیر مې نه یې خو حالاتو رانه هیر کړي مننه چې دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي هیر مې نه یې خو حالاتو رانه هیر کړي او ستا د سوات لارې چې واورو بندي کړي یاره دغو مشکلاتو رانه هیر کړي او دغه څو شعرونه نور هم دته د خفګان ختمېدو ډالۍ چې د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي او د سوات کاڼي بوټي ټول دا ستا په شان دي او ستا ښایسته دنګه ځواني مې را په زړه شي دلته ونې دي نختر دي که خونیان دي او دغه مشر له دې خدای ډېره تېره ورکړي هر شعر له لفافه ورکوي نو ما د لاس لږ په کلاره خوځونه چې زمونږ نمبر دی ختمېږي ما ته پته چې مې په موږ سمندر وچېږي دا نه کوي ما به ورله ښه ځنګل ورکوله چې مېلمه کوربه ته ګوره دا قرباني دي چا له لفافې ورکوي دا قرباني دي بابا په ځان پوهېده نه حق یې وکړه دا مشر دی خدای نورم دغسې جمدی وساتي لکه چې په دې عمر کې دی به تقریبا زما په خیال او یو کالو ته نږدې خو ماشاءالله دی لا جمدی دی مننه داسې خبره ده چې ما ته داسې شوه چې دی بابا ما ته دا ټول سوات په لفافه کې بند کړی دی چې دی راوغته صرف دې ډایس له ماله زه په دې نه یم چې بابا هر څه په دې کې ږدلي دي خو چې دوی دا کومه مینه وکړه دا ما ته داسې شوه چې دا ټول سوات یې ما ته په لفافه کې بند کړی بس دغه څو شعرونه بس خبرې ډېرې وشولې چې دا چاوي چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي دا چاوي چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي سړی د خوی خصلت او د خیالات نه پیژنده شي او په کومو محفلونو کې چې ناسته پاسته کړي نو د هغو د تاثر او تعلقات نه پیژنده شي او ګریوان سیري کول د لیونتوب څه نښه نه ده د اصله لیوني د خپل صفات نه پیژنده شي او په تشو ناز نخرو د چا کردار نه معلومیږي د ژوند د هلو ځلو د اوقات نه پیژنده شي او د ډېرو شاعرانو شاعري که نوره وي خو اوتره ستا غزل پکې د سوات نه پیژنده شي او دغه څو شعرونه هم سمیع الله ګرانه
غاړي د سوات د ملګرو د غاړي. مننه نیاز خانه ما وی چې کیسې به سرنګ راوړي یا غیر سړي دی خو یو استاد دیدن کات دی ځکه ګران خو دی په مونږه ملاقات دی مسافره که ته خپل وطن ته راغلې نو ما منلی ستا په سر باندې خیرات دی او لږې تندې خو زمونږه زندګي ده دغه هیڅ نه دی خو دا تکلیف ترې زیات دی او دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی او بل د سوات دی مننه چې دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی بل د سوات دی او ستا اوتر قدم ته چې زه ګورم نو داسې ښکاري چې د ژوند نه دې زړه مات دی او دغه څو شعرونه نور هم چې داسې تور نه و د وریځو اسمان بل شانتې و زما په زړه ستا د یادونو باران بل شانتې و نه مې دولت نه مې بنګلې نه مې موټرې غوښتې دننه پروت مې په سینه کې ارمان بل شانتې و د وخت ستم ترې تڼۍ ټولې په خپل لاس ویستې وې زما په غاړه کې شلېدلی ګریوان بل شانتې و او نه یې په سترګو چا لمبې او نه لوګې لیدلو زه یې سېزلم خو اور د هجران بل شانتې و او اوس د پنکار په خوله کې هغسې درد پاتې نه دی ملګرو مخکې یک هزار او قربان بل شانتې و مرنه چې اوس د پنکار په خوله کې هغسې درد پاتې نه دی ملګرو مخکې یک هزار او قربان بل شانتې و او دغه څو شعرونه اخري چې دغه ستا احسان دی چې ګیلې راله په زړه راوړې هر ځلې چې راشي نو د اوښکو ډک لیمه راوړې او ما درله د خپل کلي د لارو خاورې درلولې او ته د دومره ښار نه بې د غمه نور څه نه راوړې یو جهان مننه فرمایش سمیع الله ګرانه د استاز دغه نظم بس دغه به ووایم اخري چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاز وی ډاکټر صاحب ناست دی دوی نه په معذرت سره دانش صاحب خو زموږ د ژوند نه خبر دی چې زما بیزي دي او بیزې سروم نو د هغې په تاثراتو کې مې دا نظم لیکلی چې ژوند مې دا په ما پسې یو ډېر یو شاعر داسې ښکلی نظم هغه دا پیشنګویي کړه چې چېرته شپنکۍ وې خو یار هغه شاعر ما پیدا نه کوه سکرین ته راونوته ګڼ ډېر ښکلی نظم یې زما په دې جواب کې لیکلی او ما ته را رسېدلی یم خو هغه را پیدا نه شي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاز وی 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټیول سکول مې ځان نه جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې راله پۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې راله پۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاز وې مهرباني
ګرانه په دې مشاعره کې خو دې رانده سیدو بابا زیارت جوړ کړو چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک ډېرې زده کړې دي استاز مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادو څنګه ژوند د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې ساروي کې وم چې زم چېرته استاد دی یو جهان مننه